سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه ایمل علي یم له ودان IFG یوټیوب چینل څخه تاسو څخه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نن ورځ روان یو د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ مربوطاتو کې د ګریک سیمې ته. هغه ځای چې کلونه وړاندې یوازې یو ډاګ و، خو د یوه انسان پرسته بهرني وګړي په هلو ځلو سره دا ساحه دومره زرغونه شوه. د دې سیمې د ښکلا د لیدو لپاره اړ یو چې وړاندې لاړ شو، تر څو دغه سیمه ته په ښه شکل سره در وښیو. نو له موږ سره پاتې شئ او د دې سیمې ښکلاوې له ودان IFG چینل څخه د لومړي ځل لپاره وګورئ. دا هم تاسې او دا هم دغه سیمه. د سیمه ییزو خلکو په وینا دغه سیمه چې اوس تاسې ګورئ دا یوازې یو تش ډاګ و چې د ښاغلي ناکامورا په هلو ځلو سره په یوه سرسبزه منطقه باندې بدله شوه چې هره ورځ خلک یې د لیدلو او کتلو لپاره راځي او د طبیعت څخه یې خوند اخلي. اوس نو راورسېدو د ګریک اصلي سیمې ته، هغه ځای چې کلونه وړاندې یو ډاګ و، خو د ناکامورا په لاس دغه سیمه د چکر او تفریح لپاره وړ وګرځېدله، چیرې چې هره ورځ په لسګونه او سلګونه ځوانان په ډله ییزه توګه باندې د چکر او میلو لپاره راځي او له طبیعت څخه یې خوند اخلي. دا چې ښاغلي ناکامورا د دې ځای لپاره څه کړي دي او څومره لاسته راوړنې یې درلودلې دي، په دې هکله باندې د کلیوالو سره خبرې اترې کوو. دا هم تاسې او دا هم سلام علیکم. کاکا ښه یې؟ جوړې په خیر یې تکړې صحت دې ښه دی؟ خوښۍ په خیر یې؟ الله دې راته ژوندی لره خیر اوسې. الله دې خیر اوسې، مننه. نوم محترم دی کاکا؟ ولي محمد. ولي محمد. د کوم ځای؟ د خیوې ولسوالۍ د کوټې کران د قریه د پیرمستې موسسې یو چوکیدار یم. ښه ډېر ښه. د ساحې یم. مننه. مونږ خو راغلو دې ساحې ته راغلو ته دا بند مو کتلو، بس ما چې د کاکا نه پوښتنه کوو د دې په باره کې دې موږ ته معلومات راکړی وی. هر کله راسو خوشحالي وکړو، ولې نه بس تاسو زما ځان په عذاب کړی ده. بس دغه ساحه کې تاسو خپله وینئ، دغه د ډاکټر صاحب ناکامورا په همکارۍ باندې حواله او دغه ځای شړی وي، دا ټول دغسې اوبه وي، سیندونه و دلته، نو هېڅ دلته چې انسان پکې ژوند نه شو کولی، ولې لاره نه وه ورته، سیند و بس هرې خوا ته معلومه وم دې خوا راوستل، دا ځمکې د موږ ټولې شړې پرتې وي، هېڅ حاصل ته موږ نه شو اخیستلی. ځنه موږ جوړ کړو، وړه به سیند بېرته یوړې. بیا چې کله دغه ډاکټر صاحب ناکامورا پروژه پیمس پروژه دلته راغله، نو دې خلکو ټول د سپین ږیري د قوم مشران ټول راغونډ کړل او ورته ویل چې موږ تاسو ته کار کوو په صدقانه، خو بیا تاسو بیا دا ونه کړئ چې یاره دا زما ځمکه راغلې او دغه نقشه داسې بوځه او دا داسې بوځه، ما خپل کار ته بوځي، تاسو ته خدمت کوم. به دا ورسره خلکو ومنله. کله چې کار شروع کړو تقریبا 2014 کې دا کار شروع شو او 4 کاله دې پروژې دوام وکړ، تر اوسه پورې دا پروژه د دوی لاس کې ده، کوم ځایونه تخریبي دي حقیقي. په لیدو دې ډېر خوشحاله شوم، الله دې راته ژوندی لره، مننه خیر اوسې. شکر ودا مننه. راځئ چې درکولی الله دې راته ژوندی لره، خوشحاله اوسې، مننه. دغه بند د ښاغلي ناکامورا په واسطه باندې د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوی، چیرې چې د اوبو کنټرول پرې ترسره کېږي، یعنې د اوبو د زیادښت او کمښت لارې له همدې ځایه پیلېږي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا چې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږو، په لوی الله تعالی مو سپارو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. زموږ چینل ودان IFG در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ.
subscribe our channel and press the bell icon.